دوستانو آیا تاسو خبره سئ چې د افغانستان پاکستان ترمنځ کمې درې نړیوالې شل ورځې لوبې چې راتلونکي دي چې لومړۍ لوبه یې په 24 تاریخ چې جمعې ورځ سره سمون خوري پیل کیږي، دوهمه لوبه 26 تاریخ، درېیمه لوبه په 29 تاریخ. دغه واړه د اماراتو پر وخت شپې 8 بجې پیل کیږي او د افغانستان پر وخت 8:30 بجې چې د ملي تلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه درته خپرېږي. ټیکټ به یې 15 درهم دی چې د ویب سایټ له لوري اخیستی شي او که میدان ته لاړ شئ میدان کې هم تاسو ټیکټ اخیستی شئ. او یادونه کومه چې دغه واړه لوبه په شارجې نړیوال کرکټ میدان باندې ترسره کیږي. خو دلته خبره دا ده چې کم کسان میدان ته ورځي په هغه کې د افغانستان پاکستان تماشچیان چې دي هغې ته ځایونه ځانګړي شوي دي، مطلب هغې کېناستو ځایونه جدا شوي دي. د افغانستان لپاره نارت ایسټ اینډ ځانګړی شوی، ورسره ایسټ اینډ، او پاکستان لپاره نارت ویسټ اینډ. تاسو خو پوهیږئ چې دا ولې ورته ځانګړي کړي دي. نو تاسو څخه هم هیله کومه چې یو لوبې ته ځئ نو هغه د لوبې په څیر وګورئ، د جنګ میدان ته نه ځئ، صرف لوبې کتو لپاره ځئ. خپله لوبډله هم تشویق کړئ، ښه هم تشویق کړئ، خو هغسې کم قسم چې لازمه ده. داسې نه چې تاسو لوبه چې تېرې شي بیا د جنګ میدان له لوبغالي څخه جوړ کړئ، داسې هېڅکله مه کوئ. دلته د افغانانو نام ډېر ښه ساتل شوی دی، نو د دې نام ساتلو لپاره به د ځینې احساساتو څخه تېرېږو که څنګه مو خوښه ده. نور به انشاءالله کوشش کوو چې ټول وشو او خپله لوبډله تشویق کړو او په اخره کې خپلې لوبډلې بریا په هیله. مننه.